د نورستاني وګړو د پیړیو هغه ارمان په پوره کېدو دی چې غوښتلي د یاد ولایت او کونړ ترمنځ غځېدلی سړک په اساسي ډول جوړ او خلک پرې تګ راتګ وکړي. دغه لاره چې نږدې 100 کیلومتره اوږدوالی لري د دوه لاټو چارې په اساسي ډول له مرکز پارون پیل شوي چې نږدې 22 کیلومتره اوږدوالی لري او څه د پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې د ټولګټو چارو وزارت لخوا کیږي. د نورستان ولایتي مسؤلین په تړاو وایي نورستان او د کونړ د ولسونو انتظار ختم شو او کوم سړک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نن افتتاح وشوه او همداشان د تمویلونکی د فواید عامې وزارت ده او تقریبا څه د پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او زه د نورستان او د کونړ ولسونو ته د دغه سړک د افتتاح مبارکي وایم. نورستان ولسونو ته زه اطمینان ډاډ ورکوم چې انشاءالله په آینده کې به نورې پروژې انشاءالله شروع شي او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو چې نورو ځایونو کې چې کوم سړکونه جوړولو ته ضرورت لري انشاءالله هغه به عملا جوړ شي. بل لور ته د ټولګټو چارو د سړک ساتنې او څارنې مؤمن مولوي عبدالجبار اخوند د نورستان او کونړ ترمنځ د لویې لارې اساسي رغون د پرانستې په پروګرام کې وویل یاد ولایت ته به په نورو برخو کې هم اولویت ورکوي ځکه په تیر کې له پامه لوېدلی و او د بیا رغونې په برخو کې ورته هیڅ نه دي شوي. هغه وویل سږ کال په ټول هیواد کې د نورستان سړک ته ورته 400 پروژې پلي کړي دي. که زموږ مشران دي که زموږ کشران دي په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ادارو کې هغه په دې باندې عمل شوي دي چې یوازې هغه څه به کوي چې داخل او خارج ته شوات ته کوي د زه د خدای دین غواړم او د ولس او بادول غواړم او د خلکو لپاره هغه خدمت غواړم چې خلک خوشحاله کېږي. دا د نورستان لپاره ځانګړې پروژه اوس راغلې ده. یعنې په افغانستان کې تقریبا په پروژ کال کې موږ 488 دا رقم پروژې درلودې. الله جل جلاله موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه ولس خدمت په اندازه باندې وکړو لکه څنګه د ولس ضرورت او تقاضا ده. بل لور ته د نورستان ځایي خلک خوښ دي چې له مودو وروسته یې غوښتنو ته مثبت ځواب ویل کیږي او هغه لاره په اساسي ډول رغول کیږي چې دوی ته یې د شیبو سفر په ساعتونو بدل کړی و. دوی په یاد ولایت کې د لا نورو بیا رغنیزو پروژو غوښتنه هم کوي. زمونږ یوازینی ارمان چې د نورستان د ولسونو د انکشاف په برخه کې یو د دې سړک افتتاح او بیا په څنګ کې د چوکداره طریقه د کمدیش او دویګل وسلول مرکز سره او د کوردر تیتین سړک له طریقه د غربي نورستان چې درې ولسوالۍ نورګرام او دواب منډول دي د دې وسلول چې مریضان پیدا کېدل یا موږ خپله په دې لاره باندې سفر کوو نو 6-8 ساعته به موږ په یو طرف باندې به زموږ مصرفي ده. حالان چې که دا پوخ شي دغه سړک نو هغه 2 یا 2.5 ساعتو لاره ده. همدارنګه د خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د کونړ نورستان سړک ورته په قراردادي ډول ورکول شوی وایي د یاد سړک چارې به له ټولو انجینري نورمونو سره سمې پر مخ وړي ځکه یاده لاره یو مهمه لاره ده او زیات خلک پرې تګ راتګ کوي. په خبره د غر ښویدنې د مخنیوي او سیند ته په ورڅیرمه سیمو کې به د سړک دواړو خواو ته استنادي دیوالونه هم د دغه پروژې یوه برخه وي. نو دا پروژه چې د 2 لاټه ده چې یو لاټ یې د سټاپ نه نیولې تر دغه پورې د ځنګل پوستې پورې تقریبا 11.6 کیلومتره کېږي او بل لاټ چې د هماغه ځای نه شروع د نورستان ولایت نه تېرېږي 10.250 کیلومتره کېږي. استنادي دیوالونه دي په زیاتره ساحو کې هم د غرونو ښویدنو د خاطره دي هم د سیند د خاطره دي. 6 کیلومتره چې په دې کې اسفالټ کېږي 1.5 متر یو خوا 1.5 متر بل خوا ته چې دی خامه شولډرې لري. همدارنګه د نورستان امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د یاد سړک د روانو رغنیزو چارو د امنیت په برخه کې ځانګړي تدابیر نیولي. پرسونل به ورته زیاتوي او هیچ چاته به اجازه نه ورکوي چې د سړک سازي د روانو چارو پر مخ خنډونه رامنځته کړي. نورم امنیتي کسان ورته ډېرو انشاءالله د دې فرصت په چاته نه ورکوو زموږ د وطن په آبادي زموږ وطن په ترقي کې څوک خنډ او ځنډ راکړي شي. انشاءالله موږ د دې ستاسو په حضور کې د دې ژمنه کوو او اطمینان درکوو. نورستان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو دی چې طبیعي ښکلاګانې سارې نه لري خو د لارې خرابوالي له امله به ورته ډېر کله کورنیو او بهرنیو سیلګرانو زړه نه ښه کولو او خپله ځایي خلک هم د دغې لارې له امله له کړاو سره لاس او ګرېوان وو.